د کونړ سیند دی او د جلال آباد فکر کوم مربوطات به وي. نو موږ سهار دی روان یو له خیره سره د کونړ خواته. نو دا د سیند اولنۍ برخه ده. ستا میله ځای دی چې بیخي ښه خوند کوي. جلال آباد څخه تر کونړه پورې د دې لوی لارې ننداره به سره وکړو له خیره سره. ښایسته موسم، هوا 19 داسې ښایسته د میلې ځای دی. دا نو چې اوس ترخان هوارې دیګ باندې دلته دی. انشاءالله دې ورسره یې داسې یو منظره ده ښه. دې خواته سیند مکمل ګورئ، موټر مو هغه دی ودروئ. دا ځای هم ښایسته ځای دی د ناستې لپاره، خو ده چې انډیوالان چې راشي بیا ښه خوند کوي. څونه ښایسته منظره دی، غره دی، اوبو هغه دی ولاړه. ذکراته مې ویله مال دغه دې لیدلی دی، یو دانه رخشه، یوه ژړه اکوا په کښتۍ کې بلې خوا ته اړې وینې ډېرې ولاړې دي. نو د کونړجان د سیند څخه مې سلامونه ومنئ، په دې هیله چې هر ځای یاست روغ جوړ به یاست. نو سهار تقریبا 10 بجې 9 بجې شاوخوا دي. د کونړ سیند دی او د جلال آباد فکر کوم مربوطات به وي. نو موږ سهار دی روان یو له خیره سره د کونړ خواته. نو دا د سیند اولنۍ برخه ده، وینئ یې. موږ دلته راتاسو سویا او ذکرا ول موږ په دا سیند کې یو ګړی بازۍ کوو. نو دوی بازۍ کوي، ډبرې ورغورځي، لاسونه یې په دې اوبو کې اچولي دي. دلته ښایسته ریګ هم دی، د ماشومانو لپاره بهترین ځای دی. دا وینئ دا رقم میده ریګ دی، په دې باندې بازۍ کوي، ډېر خوندور پاک، هېڅ شی هم نه پخیرنېږي. نو دغه لاره سیده تللې ده کونړ ته. ځو به له خیره سره د کونړ خواته. سیند څه مو کافي خوند واخیستی، دلته کښېنستلو. دوی خو اوس هم وایي نه ځو، زه ورته وایم یا ځو بس ته بالا، ځکه بیا ناوخته کېږي. نو بیا به بېرته په ورځ کې راګرځې. نو بیروبار مې په هر ښار کې خوا د وینې یې چې هر ښار ته ورننځې ته فکر کوې دلته به یو 10-20 دقیقې ځای یاستې، هلته 2-3 ساعته ځای یاستې. نور خلک هم راغلي دي، فامیل والا دلته فکر کوم شاوخوا میلې لپاره. بس نو د سیند د غاړې را وختلو، دغه دی په دغه ساحه کې وو. زویا څنګه ساعت تېر شو که یا ته ښکاره کړه کومه دي ډبرې؟ دغه 2 ډبرې راخیستې دي زویا، ورته وګورې. دا یې وایم ما ته راخیستې وه، دا ما ور پیدا کړه. ستا د راښکاره کړه مال دا د افغانستان د سیند ډبرې دي، دا الماس دی، الماس. زویا د په دې وخت کې د زویا مکتب زنګ رالی چې دا زه ستاسو سره غږېږم. زویا مکتب شروع سوی دی، دغه د بیا زنګ راووالی. زویا وینې ستا میله ځای دی چې بیخي ښه خوند کوي، د ماشومانو لپاره بیخي ښایسته ځای دی، ښه ښایسته پاک ریګ دی په دې ساحه کې. نو بازۍ کولی شي، سړي سره کافي وخت ورسره یې، خو زموږ سره اوس دونه وخت نشته راسره، باید مزل هم وکړو، منظره هم وکړو، ټول کارونه باید یو ځای سره وکړو. دا رقم کوي بیا موږ په 20 ورځې هم نسو خلاصېدی له دې ځایه. داسې ښایسته د غره لمن ده، بیخي خوند کوي. بس نو جلال آباد څخه تر کونړه پورې د دې لوی لارې ننداره به سره وکړو له خیره سره. دا لار هم تنګه ده، ځینې وینې چې غلط اورټیکونه کوي خلک، خو منظرهیي لاره ده، سړی باید هم منظره وکړي، کرار ولاړ شي نو د خطره خوندي. موټر داسې ګرم سوی دی بیخي لکه داسې ښایسته ډبره یې پیدا کړې ده زویه. عطر ولې به ووایه زویه؟ یا عطر مه کوه، عطر به په ځان ووایه. دا ساحه بیا په پسرلي باندې داسې ښایسته ګلان لري، بیخي ښایسته ګلان لري، سپین سره، یو رقم کاغذي ګل چې موږ ته یې ورته وایو، هغه رقم ګل لري، ډېر ښایسته.
پخوا نه وو لیدلي، اوس نوي جوړ سوي دي. بس نو دغې ساحې ته راورسېدلم. ښایسته موسم، هوا 11 لمر. نو دلته ډېره ښایسته ویالم ده کې وینئ دا هغه ده څونه ډکه ویاله را روانه ده. ورته وګورئ هم د پخوا په نسبت ډېره بېروبار سوې ده. چې په سپین جومات کې یو ګیلاس چای وڅښم، تر تېرېږم خو به نو نه. ډېر ښایسته موسم دی د باندې، داسې خوند کوي چې څه درته موټر کې ګرمي یو ګړی ګړی ښه خوند کوي. ښایست خو نو د کونړ له دې بعده شروع کېږي، د مرکزه وروسته او مرکز ته نږدې دغه څوکۍ د کومه ولسوالۍ ده، دا هم ښه خوند کوي. ښایسته ځای دی. دلته دیوال ورته کومه زویه، دا هم ډېر لوکس ځای دی. او بس ته لوکس هر څه شته. ښایسته د میلې ځای دی. دا نو چې اوس ترخان هوارې دیګ باندې دلته چې مړه مړه د دیګ بخار د روش څاری بیا خوند کوي. شنې یخې سایې دي. راځئ له خیره سره تابه شو دلته ښایسته خوند کوي. ذکرا راځه نو دلته یو ګړی ورته هسه نو چې ښه خوند درکړي. راغلې د منظرو لپاره یې ماشاءالله دې ورسره یې داسې یو منظره ده ښه. دې خواته سیند مکمل، لاندې هم تاکېدای شو اودس مودس کولی شو. دلته پخوا په دغه ساحه کې کټونه پراته ول، نو اوس یې هغه کټونه ایسته کړي دي په دغه ساحه کې. اوس یې زما خیال د هوټل هاخوا ته اړولی دي. ډېر ښایسته منظره ده دا ځای. سیند ته راکښته سوم نو کونړ اصلا داسې ده چې منظره په دې سیند کې ده. زما سپین جومات ته سودا ده یو ګیلاس چای څښم چې ورته وګورئ موټر مو هغه دی ودروئ. نو یو خو د لمانځه وخت دی، ښه ښایسته اودس به دلته ورته وکړو په دې اوبو کې. خبره مې دا کوله چې ما ول په ژمي کې یو شی وي چې اوبه شنې او په دوبي چې راسې ښه منظره یې ښه شینګیایي، خو اوبه نه یې شنې، اوبه خړي. په ژمي بیا دغه یو کمال یې ورته وګورئ، اوبه داسې ښایست لري. دا ځای هم ښایسته ځای دی د ناستې لپاره، خو ده چې انډیوالان چې راشي بیا ښه خوند کوي. هسې ورته وګورئ څونه ښایسته منظره دی، غره دی، اوبو، هاخوا ته په غره کې دغه دی واوره ده، دغه دی وینې ښایسته منظره یې جوړه کړې ده. زویا وایي دې خوا ته ځم، نو وخت ډېر را باندې ناوخته وي. راځه زویا راس. زویا یې څه داسې کیله را کمه سوه خوابدې سوه. ښایسته منظره ده، داسې ورته وګورئ. بس الله به د دې ځایه څه ځو. ذکرا څنګه خوند یې وکړی دې ځای کې نه دی کړی؟ څونه خوند یې وکړی؟ کوم ځای ډېر خوند درکوي تر ټولو؟ کوم ځای؟ ښایسته ځای وه. فکر کوم د دې کلي خلک هم د شاوخوا کورو خلک هم راځي او د سول منځو ته او د سیند غاړې ته دغسې په میله. نو بس له خیره سره نور حرکت دی. هغه دی ولاړی، غږ یې نه راته وکړي تر پایه هم کارګه دی. نو دی به داسې ماحول کې ګرځي یا په داسې انوایرمنټ کې نو خود به غږونه ایلایي. بس نو په وتو
تو شولم بالا بالاخره راواوښتلم سړک ته. دغه ځای دی دلته څرخ انصاف لغمانی هوټل دی. دغه څه هم ډېره ښایسته ځکه ده چې ټوله د راسته بغل ته سیند دی. وګرځېدم خو نه دا خو مې هېر شو. شوقي راپورته که ذکرا او د ذکرا یو څه سره بنده ده. ذکرا زما په خوله نه کوي، خراب په ناسته یې زه هم خوږ نه شي. ذکرا ته مې وویله مال دغه دې لیدلی دی، یو دانه رخشه یوه ژړه اکوا په کښتۍ کې بلې خوا ته اړوي، وینې عمومي سړک غاړه ده. دغه ساحه کې سیند هم ډېر پراخ دی، وینې واړول تقریبا بلې خوا ته هغه دی. واړوئ موټر ورخشه. ودې لیدی ذکرا د لارې خوند واخلئ نو څه موس ژمی دی خو بیا هم نسبت کابلو دغو ځایو ته بیا هم شینګیا شته. منظره ده. غواوې نو هغه دي ښه ډېرې ولاړې دي. سیده ځای هم دی او سړک هم داسې زیږ دی، ډېر سخت موټر کش پر کوي ځکه زیږ دی موټر ټایرونه داسې خوله نیسي. فکر کومه د هغه به سپین جومات یې اوس به زه هم ډېر بیروبار پکښې جوړ شوی پر سر باندې معلومېږي چې سپین جومات دی که نه. داخلي بیا ځای سوي چې دی دونه راڅه ناولده سوې ده بیخي وناکه د سپین جومات درک را معلومېږي چې دا اوس پر کوم ځای و. زما دونه وخت هم نه کېږي، یو کال به مې کېږي چې نه یم راغلی.
لکه تېر اختر زه راغلی وم هغه وارې نه یم راغلی دې خوا ته هغه خوا شمال ته ولاړم نو بل وارې خو زه راغلی وم دا لاره څونه بدله سوې ده